السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خوندورونو خادو آباد سوکاله او په امن کې اوسئ. زما دغه ویډیو د ټولو لروبر پښتنو دپاره ده چې تاسې په داسې یو وخت کې قرار لرئ چې پنجاب در کې ننوتی دی او غواړي چې په خپلو منځو کې مو ووژني، لکه څنګه چې په دې 15 کلونو کې سره وژلي یاستئ. دا د دوی تکتیک دی. خو بدبختانه به ووایم چې په دغسې وخت کې په 2022 کې په 21 صدۍ کې زموږ پښتانه هماغسې اوده دي لکه څنګه چې اوده وو. دغه د انسان ژوند دا په خپله یو تجربه ده. خو زه اریان خپلو سپینګیرو ته یم چې دوی څومره خاینان دي او دوی څومره په پیسو مین دي. دوی نه ننګ پیژني، دوی نه غیرت پیژني، نه ایمان پیژني، نه د خپلو سپینو ډکو نه ورته حیا راځي. آیا دوی نه پوهېږي چې دغه تراټکه خاوره د چا ده؟ د دوی خپله ده. هر څوک چې په پښتو خبرې کوي د دوی دغه ده. دوی خو باید ورباندې پوه شي چې دا د دوی ده. را به شو د ډنډ پټان ولسوالۍ او د اپلو د خرلچۍ یا د خرلڅۍ کلي د دې څو ورځو جګړې ته چې پښتانه په خپلو منځ کې ډزي. یو څو پنجابیان دي لیکن پښتانه را مخکې کړي دي. ما یو سمسیاره ولیده چې هغه ډېر په زور سره دا خبره کوي او ګواښ کوي خپلو ورونو ته چې تاسو موږ ته لار پرېږدئ، دا طالبان به موږ تر کابله ورسوو. نو ته چې دا طالبان چې پښتانم دي تر کابله رسئ، ولې ته پنجابیان تر لاهور نه رسئ، تر پاټکې نه ورړئ؟ را به شو موضوع ته. عزیزانو، پنجابیان غواړي چې پښتانه په خپلو منځو کې وجنګوي او دوی ورته لاسونه وټکوي. دوی چې د اغزن تار تیر که د دوی تکتیک همدا دی ستاسو د وژلو، چې تاسې سره خپلو کې ووژني. دا د جبر دغه اغزن تار چې کوم دی همدې دپاره تیر شوی دی چې یو جسم، یو رور، یو ځان، یو کام سره بیل کی او بیا سره په همدې باندې وجنګوي. کورمیوالو او د خرلچۍ پښتنو، ستاسې کورونه د تار نه دی خوا او ځمکې باغونه مو د تار نه اخوا دي. ګورئ، یو شي باندې فکر کوئ. خدای پاک موږ او تاسې انسانان پیدا کړي او بیا ټول موږ او تاسې مسلمانان یو. خدای پاک موږ او تاسې ته بار بار په قرآن پاک کې وایي چې په هر شي باندې فکر وکئ. په ړندو سترګو باندې د چا تلقید مه کوئ، په چا پسې لکه د څارویو مه ځئ. کله چې دغه د اغزن تار تېرېده، اول ستاسو په سینه باندې اغزن تار پنجاب تېرئ. دغه خاینین دا په منځ کې چې پراته دي، دا سمسیارې، دوی خبر نه دي چې دا ځمکه یوه ځمکه ده، دا کام یو کام دی، دا ملت یو ملت دی. تراټکه دا زموږ او ستاسې خاوره ده، دا ستاسې خپله خاوره ده. بیا چې پنجاب دا تار تېراو، ته ړوند وې، ته کوڼ وې، تا ورته نه شو ویلی چې زما خاوره خوا پلو پاتې شوه، زما باغونه خوا پلو پاتې شو، زما پټي خوا پلو پاتې شو. ته ولې دا تار تېری چې نن ته ژاړې چې زما پټي اپلو پاتې دي او کورونه مې دې پلو پاتې دي؟ په دې خبرې باندې لږ فکر سره وکئ. تا پنجاب پرېښود چې ستا په سینه باندې اغزن تار تیر که، ستا پټي اپلو پرېښودل، ستا کورونه دې پلو پرېښودل، همدې ته که نه؟ تاسو خو پښتانه یاستئ، تاسو خو سره په کلونو کلونو بادیانې د رور سره کړي، د تره زوی سره کړي دي. د تره زوی په خاوره کې چې یو نیالګی کېدی، هغه ته نه ګیری که نه ګیری؟ د تره زوی په خاوره کې یو تیږه ږدي، ته نه ګیری که نه دیری؟ پنجاب راغی، ستا په خاوره باندې اغزن تار تېراو، تا ورته مړې سترګې نیولې وې؟ تا ورته نه ویل چې زما پټي خو اخوا پاتې شو؟ د اغزن تار معنا څه ده؟ نن را پاڅې چې افغانان، ستا ورونه، ستا پښتانه، ستا تره زامن، ستا ډوکه، ستا ځان په هغې کې سړک تېری، ته یې نه پرېږدې. او بیا څه وایې چې ما ته لار راکړې چې زه طالبان تر د کابله ورتېر کړم. ته چې طالبان تر کابله تېری، ولې پنجابیان تر ټکه نه تېری چې همدا پنجاب راغی؟ دغه تار خو تام نه غوښته، دې پلو عزیزانو دم نه غوښته، خو ستا په سینه یې تېر کړه. همدې دپاره تېر کړه چې تاسو خپلو کې سره وجنګوي. عزیزانو، متوجه اوسئ، پنجاب مو سره وژني په لیاز د خدای. زموږ او ستاسې په منځ کې
14,5 کیلومتره اغزن تار تیر شوی دی او همدې دپاره تیر شوی دی چې دا یو قامونه خپلو په منځو کې سره یو بل ووژني او همدغه لوبه چې در باندې وکړه همدغسې په ټولو ځایونو کې دي کور یا پلو دی باغ دې پلو دی جومات یا پلو دی ډیری دې پلو ده عزیزانو فکر ور باندې وکئ تاسو چې خپل پښتانه په کابل ورتیروئ دغه تور پنجابیان چې تاسو پوهیږئ پرونی په کراچۍ کې څه وکړل خویندې میندې ستا کش لکه کش یې نه کړې سینو ته ګوتې وروړي که نه وروړي په چمن باندې څه کوي په تورخم باندې څه کوي په غلام خان باندې څه کوي په باجوړ کې څه کوي په سوات کې څه وکړل په کورمه کې څه وکړل سمسیارو پوه شئ او عزیزانو ړندو ځوانانو تاسو خو اوس پوه شوئ سوشل میډیا باندې ټول حقایق ولیدل د خپلې سمسیارۍ هم در وتړئ یا یې ووژنئ که یو څو اپلو دی پلو یو زر یو نیم زر سمسیارۍ مو وژلې دا ټول کام به په راحت شي په لیاز د خدای پښتنو خپلو منځونو کې مه وژنئ پنجاب غواړي چې وژني پنجاب فقط په دې یوازې په دې تار باندې نه بندېږي دا غواړي چې ټول افغانستان درنه ونیسي خو تر څو پورې چې یو غیرتي افغان ژوندی وي خپل ځان به ووژني خو تور پنجاب ته به د خپل خاورې یو لیش ځای دا چې په جبر کوم لاندې کړی دی د یو ولیشتې به تنې غچ اخلي او تر ټکه به خپله خاوره تنې خپلوي الله مو ښاد و آباد لره لاسونه سره یو کوئ که غواړئ ښه ژوند سوکاله زندګي وغواړئ ټول به سره یو کېږئ تر اټکه که نه نو دغسې به هم بېعزته کوي لکه نن چې په خرلچۍ او په ډنډۍ پټان کې سره غورې او ترمبې وي چې موږ به دا وکړو موږ به افغانان بر لږ ښه دي لږ احتیاط کوي خو دا کوزه سمسیارۍ ډېر ته چې د طالبانو پښتنو ته همدغه ججګیري چې در سره نه دي تیزونه در نه ایستلي دي که نه دي ایستلي مخکې نظم الله مخاط لره خوشحاله اوسئ السلام علیکم ورحمت الله